نور مشوي بدعتيان هر دقر او هر ميدان ورخد لي رنا ورسم ورتستوري د اسمان ویشه یو کتاب وښایه په دې باندې ما ته وښایې چې در ادرې در دفن وروسته اجتماعي دعا ناروا ده یوه دعا به کوې هغه به انفرادي کوې مخ به قبلې ته اړې ده وښایه بس ویشه بس خبرې مه کوه د جګردو ناڅي زه یم مقصود خبره دې وکړه مقصود خبره مې دا ده چې ته راوښیې چې دغه راغلی په کتاب الله کې راوښیې زه به دغه کې درشم دغه ستا کتاب راکړه دا خو ما به توضیح توضیح ودرې ښکاره کړه ګورې دا کتاب چې دا مفتي صاحب په لاس کې و هغه کتاب ته ګورې दफन के बाद दुआ में हाथ उठाना मुस्तहब है मौजू दाद सवाल मैयत को दफन करने के बाद कब्र पर कुछ देर ठहरना और दुआ करना साबित है मगर इससे दुआ में रफेदे के तसरे कहीं नजर से नहीं गुजरे सवाल वाला सवाल वाला वैदा में फदलीदे लीदी सनोर सवा दरुदेश इस बारे में तहकीकाली से ममनून फरमाया कि उस वक्त दुआ में रफेदेन साबित है या नहीं अगर साबित तो नहीं तो रफेदेन जायज है या नहीं د دفن وروسته یوه دعا مې لیدلې ده دا مې نه دي لیدلي چې لاسونه پورته کېږي که نه ستاسو پوښتنه کوم د احسن الفتاوا د څلورم جلد دی 233 صفحه ده او د مولانا مفتي رشید احمد صاحب کتاب دی پوښتنه درڅه کوم چې آیا دا ثابته ده که نه در دعا د دفن وروسته اجتماعي ثابته ده که نه ده ثابته په احادیثو کې الجواب باسم ملهم الثواب بمقتضای قاعده رفع یدین مستحب ہے قاعده دا ده چې دعا کوې لاسونه به پورته کوې زموږ فقهاو لیکلي دي دغه د صلات هدایه دا صلات هدایه ده یو پلا دا قاعده تاسو د ښکاره که مولوي صاحب ښه دی بیا به د بل وخت لپاره درته معلوموي دا صلات هدایه ده زموږ فقهاو لیکلي دي والرفع سنة دعای رفع په دعا کې مطلقا سنت ته چې هر وخت دعا کوې لاسونه پورته کوه خبرې به نه راګرځئ خبرې کې به نه راګرځئ هدایه در واړوه پنجپیري مماتي ځینې راوکاږم دلته لیکلي دي پنجپاریان دیوبندیان نه دي دا کتاب بیا وروسته پېښوو دا حواله ور ښکاره کړه دا صلات هدایه ده 244 صفحه ده اول جلد دی دې کې لیکلي دي چې مطلقا چې دعاوې کوئ لاسونه پورته کوئ دا کتاب والا لیکلي دي د احسن الفتاوا چې ته پېښول دې کتاب والا لیکلي دي وایي د مقتضا د دعا دا ده چې همیشه دعا کوې دعا کی لاسونه پورته کوا اور دعا بوقت زیارت قبور میں ثبوت رفع یدین سے بھی اس کے تاکید ہوتے ہیں د زیارت القبور په زمانه کې چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په د قبرو زیارت کوي چې د خلک د خبره واوري هم رسول علیه السلام د مسلم شریف حدیث دی ورسته به زه پیښوم رسول علیه السلام چې په جنت البقیع کې مدینه منوره کې په جنت البقیع ته ورغلی لاسونه به په دعا کې پورته کول درې دعاګانې به کولې دا به زه پیښوم د بی عایشه صدیقه رضی الله عنها په روایت باندې د لیکلي دي چې د دې حدیث مبارکه څخه چې زیارت القبور په وخت کې لاسونه پورته کېږي دا دلیل د دې دی چې د دفن وروسته هم لاسونه پورته کوه په دعا کې دا د کتاب دی ما د دې لپاره پیښوم چې د پټ کړي ولازم मगर अकादिर के तामुल आदम रफ़े के पेश नज़र रफ़े यदैन के कौल और अमल की हिम्मत न होती थी ما چې خپل د اکابر خبرې لیدلې وه د خپل سپین ږیرو هغو لاسونه پورته کول ما هم د هغه نه سوی کولی چې لاسونه پورته کړم اس بنا پر احسن الفتاوا جدید جلد اول باب ورد البدعات में عدم رفع का فتوا تحریر है په دې باب کې ما ته په احسن الفتاوا د دغه کتاب په اول جلد کې ما لیکل دي چې لاسونه مه پورته کوئ د دفن وروسته इसके बाद حدیث में رفع یدین کی تصریح مل گئے وروسته په حدیث کې دا ښکاره سوله چې لاسونه په دعا کې چش کوئ په حدیث کې راته ښکاره سول چې د دفن وروسته چې مړی دفن سو په هغه وخت کې بیا تیس لاسونه پورته کوئ قال الحفيظ رحمه الله حفيظ ابن حجر عسقلاني رحمه الله فتح الباري کې د بخاري په شرح کې روایت نقل کړي وفي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبر عبد الله ذي البجادين الحديث نبي كريم صلى الله عليه وسلم مبارك في قبر كده حضرت عبد الله ذي البجادين هو ولدي وفيه في حديث كده راغلي فلما فرغ من دفنه استقبل القبلة رافعا يديه کله چې رسول علیه الصلاة والسلام مبارک د دفن څخه د ذوالبجادین هو فارغ سو مخامخ قبلې ته ودرېدی او لاسونه یې پورته کړله اخرجه ابو عوانه في صحیحه فتح الباري کې اوس د دې کتاب والا خپلې خبرې ته ودرېد خبر نه راخلاصوي زه یې پلار د خبرې نه خلاصه کړم ته به هغه ځای ته ځغلې چې ته وایې چې نبي مبارک مخ قبلې ته ولاړو د سره صحابه کرامو ته نه دي ویل چې مخان قبلې ته واړوئ هغه به هم زه د ښکاره کوم او استقبال یې وکړي قبلې ته دا یې نه دي کړي خبره به پرېږده یې پلار ودرېږه ما خبرې ته پرېږده هغه باندې حدیث ته ښکاره کوم ګورئ پر دا مسله او بې جلا حدیث ته ښکاره کوم چې رسول علیه الصلاة والسلام مبارک د مشکات شریف روایت دی
چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک به کله ادیرې ته رالي مخ به قبرو ته کوي مخ به قبلې ته نه کوي دا به د مشکات په روایت در ښکاره کوم او د هغه رقم به د ملا علي القاري الحنفي د مرقات حواله در ښکاره کوم چې هغه وایي دا دلیل د دې دی زموږ د مذهب عالم دی مولانا عبدالحی لکنوي وایي دا مجدد د ملت دی هغه مبارک وایي دا دلیل د دې دی چې کله ادیرې ته ورسې مخ به قبرو ته ګرځئ مخ به قبلې ته نه ګرځئ ځکه د زیارت معنا څه ده زیارت د زوره څخه دی علامه کوثري وایي زور د سینې دغه اډوکي ته ویل کېږي چې خپل د سینې اډوکي د مړي د سینې پر اډوکي برابر کړي دا زیارت دی که دې شا ورګرځولې وه دا داسې دي لکه اوس ته په مجلس کې کښېنې شا خلکو ته وګرځئ لکه په ژوند کې چې سړی چا ته شا ورګرځي دا زیارت نه بلل کېږي اوس کتاب والا څه وایي کتاب والا خپله خبر دا خو حدیث و چې رسول علیه السلام لاسونه پورته کړي دي د حضرت البجادین تنهو پر اجره باندې د دفن وروسته دعا کړې ده اجتماعي دعا کړې ده لاسونه یې پورته کړي دي دا حدیث مبارک هم بیا فتح الباري کې عمت القاري کې په هغو کې بیا هم پسې در ښکاره کړو چې رسول علیه السلام سره صحابه کرام ټول صف ودرېدله بیا در صف وروسته رسول علیه السلام د دغه وکړ اوس ګوره آب استحباب رفع یدین میں کوئی تعامل نہیں رہا د دې وروسته ماته په دې کې چې په دعا کې به در دفن وروسته لاسونه پورته کوي هېڅ خبره نه فکر نه لري خو حدیث کې راغله چې لاسونه پورته کوي عدم رفع کې فتوا سے رجوع کرتا ہوں کومه چې مې اوله مسله کړې وه چې ما لاسونه به نه پورته کوي د هغې څه مې رجوع وکړل چې یا به در دفن وروسته اجتماعي دعاګانې وکړي لاسونه پورته البته اس اجتماعي دعا کې بدعت کا ثبوت نہیں ملتا په دې کې دا هم نه دي ښکاره شوي وایي په دې حدیث کې چې اجتماعي دعا بدعت ده دا کتاب دی د دې وی ګوري الحمدلله اول ما خبره وکړه چې اثبات په کتاب الله په سنت رسول وي دا خبرې د تایید لپاره پکار مولوی صاحب دا دې لپاره پیش خبره کې نه هم غاړه مولوی صاحب حق نه لري درې ور وګړي جماعت حاجی صاحب دا کتاب ته پیش کړی و دا کتاب می خالدی دوش کار کوي ما کوي دا خبره تفریح موضوع مولوی صاحب ولا نکا ثابته درې دعاګانې دي مخ پر هغه هم د ښکاره کوم درې ته ګرځول دي صریح حدیث دی چې استقبل القبله نبی علیه السلام قبله ته مخ وګرځاوه چې ذوالبجادین رضی الله عنه یو دفن کړي نو مخ یې قبله ته وګرځاوه دا د چنارې والے هغه کتاب دی هغه یې ځای هغه کتاب هغه یې ځای دی نو درې کمې دي دا خبره دا زموږ موضوع نه ده مولوي صاحب موضوع دا کتاب پېښوي که نه پېښوي ما کتاب پېښوي ته بلې موضوع دا کتاب منې که نه منې کوم کتاب منې دا کتاب سره ستا کومه مسله ثابته ما دغه ثابت سول چې تا ویلي وه دغه ستا انډوال چې په راجرې کې د دفن وروسته پر فلیدین سره دعا اجتماعي نه ده ثابت اجتماعي نشته اجتماعي نه سره فلیدین ته ویې په ادراک ته ویې لاسونه پورته شوه که نه لاسونه پورته شو انفرادي دعا مخ قبلې ته وګرځېدی دا دی حدیث مولوي صاحب ووایي ما نه دی ویل دا دی حدیث نبی حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه اصل الفتاوا خبر وایي فلما فرغ ستا ایمانداري دا ده چې دا ایمانداري دا ده چې ګوره دا مسلم پیسې خبره نه مني یعنې دا مطلب جال نه جوړول دا کتاب پېښوي که نه روایه هغه کتاب اوس نه وایي دا د نیمایي شروع کړي د نیمایي نه حدیث وایم حدیث نه کتاب خبره ګرځوه کتاب والا څه ویلي دي خبره به دغه نه مسعود رضي الله عنه مقدم نکاح ورشيد احمد رحمه الله ولې بیا پیښه جناب عبد الله مسعود پیښه ولا وسه دې نه مني ما درته ویل راځي خلک دي ګوري دا کتاب د پیښه وسه په کې مالا وسه دې نه مني زه ایزاح د پاره پیښه هم زه د اثبات ایزاح د پاره پیښه وي حدیث استقبال نه تا اثبات لپاره حدیث دا وایي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه باندې زموږ مذهب دی نه دا غوب روایت باندې زموږ مذهب دی زه د فقه سند دا وایم عن محمد عن يعقوب عن ابي حنيفه عن ابراهيم النخعي عن اسود وعلقمه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وګوره د کنز مقدمه وګوره مولوي صاحب مسلمانې پکاره دا رښتا یو خبره ونه کې د ښکاره کوم دی رسید بیا به ته ورته وایي 2 منټه اوس د سوي بس سید څو 2 منټه دې پاته دي سید 3 منټه پاته خبره مسله دی زموږ موضوع نه ده شروع موضوع دا نه ده کدی واقعا د حق مرګري اسمي سجان وګورئ هغه مسله راځي
چې زموږ کومه موضوع دغه راکړي بیا هم زه دا وایم چې مولوي صاحب پړه در دې حده پورې کوي د مذهب حنفي اصول دي اول کتاب الله دویم سنت رسول دریم اجماع د امت مولوي صاحب سنت رسول وروسته کوي استقبال القبله تا پیش کی دا کتاب تا پیش کوي دا پیشوي کې نه پیشوي دا وایي کتاب الله دا و بیا به تخدي پاسوي عالم د دې په وجه راوست مولوي صاحب ته احد پورې ما سره انصاف کوي ما سره د احد پورې انصاف کوي بیا هم زه وایم تر دې وروسته چې نبی صلی الله علیه وسلم صحابیو دفن کړی دي وروسته وایي په خپل مرګرو ته وایي چې د لپاره بخښنه وغواړي په خپل نبی صلی الله علیه وسلم دعاوې کړې دي داسې یو حدیث راوښی چې په هغه حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم پر قبر باندې اجتماعي دعا کړې ده اجتماعي تورې پکې راوښی د مطلقاتو څه به ته دلیل نه کوې مولوي صاحب د مطلقاتو څه ته دلیل نه شي در کولی دا خو تا ما او تا وایو په حسامي کې وایو په اصول شاشي کې وایو په نور الانوار کې وایو چې قیاس په هغه مسله کې چې غیر منسوسي په عباداتو کې قیاس کې سرستان چلیږي ولې دا کې خو ما او تاسو اصول دا دي دا ګوره زستی صدا حق لرم که په دې خبرو د کوم مسلمان سره خلاصېږي چې هغه به ما دغه کې ما اول درته وویل چې دا مولوي صاحب په پړای کې دی سره کوي مولوي صاحب ته دا خبر راځي چې پړم ما به ثابت ده که تعزیت چې اجتماعي دعا ثابت ده بس تعزیت اجتماعي دعا دا خدای د پیغمبر حدیث دی تعزیت اجتماعي دعا راته ثابت ده خبره وو پړې نو نه ناکي بنو نصر کو د شپه پورې یا څه خبره او د تعزیت دعا راته ثابت ده دا به صحیح ثابت دی کوم خبره پر دعا ده مثال کوم وخت تا دا وویل چې دا اجتماعي دعا نسته نو هغه اوس مولوي صاحب حدیث کې څه وایي چې حدیث